سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د سمنګانو د امنیه قمندانۍ د امنیت امر خواني طاهري په یوې نښته کې وژل شوی دی. د دغه ولایت والي عبداللطیف ابراهیمي وایي نوموړی تېره شپه د دره یوسف پاین ولسوالۍ په زیرکي کلي کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دغې نښته کې یو شمېر نور افغان سرتېري د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي، خو لا تراوسه یې د شمېر او برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم په نیمروز کې د یوې نښتې په پایله کې 4 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه نښته نن سهار وختي د زرنج دلارام پر لاره هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 2 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. ولسمشر غني په پروان کې د ولسي جرګې د ټاکنو د امنیت د خوندیینې په برخه کې د افغان ځواکونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او هڅو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني تېره ورځ په پروان کې د دغه ولایت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پر وخت اکمال او تجهیز هم ټینګار وکړ. ولسمشر همداراز د لویو لارو د ترافیکو پر سم مدیریت، د بګرام د امنیت او د سالنګ د بدیل لارې لکه پروان بامیان او دوشي بامیان د امنیت پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. 4 کسان په بادغیس کې د 2 دیني عالمانو د وژلو او د یو بل د ټپي کولو په تور ونیول شول. دغو کسانو 2 ورځې مخکې د ابکمري ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تر یوې لفظي شخړې وروسته یادو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه فراري کسان تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په بلنکو سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت د برېښنا د بنسټیز حل غوښتنه کوي. دوی چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې برېښنا نه لري خبرداری ورکوي که چیرې ولایتي اداره او مرکزي حکومت دغه ستونزه حل نه کړي نو لاریونونو ته به مخه کړي. له دې سره سم د ننګرهار د والي ویاند بیا وایي د نغلو بند برېښنا مزي د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري پرې شوی او هڅې روانې دي څو دغه ستونزه د قومي مخورو په هلو ځلو حل کړي. او ولسمشر د پروان ځوانانو ته په خطاب کې وویل اجازه مه ورکوئ چې فکر مو اختطاف شي او هر څوک چې په افغانستان کې نفاق رامنځته کوي په حقیقت کې له هیواد سره خیانت کوي. نوموړي تېره ورځ په پروان کې له یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنو له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه که ځوان نسل اتفاق او یووالی ولري په د اتفاق او اتحاد سره به د افغانستان ناورین پای ته ورسیږي. ولسمشر زیاته کړه چې د قانون حاکمیت زموږ دنده ده او اړتیا ده چې موږ د ګواښ د ژبې وژنو او ښکنځلو پر ځای یو بل ته د درناوي ژبه وکاروو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.